الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سي أخيرا زوی وفات شول لخديجة الكبرى رضي الله عنها. نو بیا په دې کې عاص بن وائل یا بعضی نور د مکی کفار او مشرکین ول دوی د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم وسدا عیب وتړل سی نبی علیه الصلاة والسلام مقطوع النسل ده. دا دلته بدر تراسي دا ابتر معناه څه شي ده؟ مقطوع النسل. دي چاسي اولاد نوي هغه ته عرب ابتر وایي. څه شي ورته وایي؟ ابتر. نو کله چې کوپارو دغه خبري شروع کړلې سي د دوی په مجالسو کې به همدغه خبره کېدله. دغه عاص بن وائل به ویل چې د پیغمبر علیه السلام قصه نوره ختمه ده پرېږدي ځکه هغه ابتر سوی ده العیاذ بالله. دې بدبخته به ویل یعنی اولادونه د هغه نسته چې کله نبي علیه السلام مړ شي د ده نوم به لا پسې ورک سي. دا چا ویل؟ د مکې مشرکینو چې په سر کې عاص بن وائل و. یو بل روایت کې بیا راځي چې کعب بن اشرف یهودي یو وخت کې مکې مکرمې راغلل. نو د مکې مشرکینو ورته وویل چې وګوره دغه کس وایي چې زه تر تاسو بهتر یم او زه په حقیقي دین یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ښیي او له موږ سره ګډون نه کوي، بیل ګرځي، مجالسو ته نه راځي. اوس وګوره موږ د مکې خدمت هم کوو، حاجانو ته زمزم اوبه هم ورکوو، ډېر شیان ورته کوو، موږ ښیو که دی. نو دغه کعب بن اشرف خبیث ورته وویل چې تاسو ورباندې ښه یاست. استغفر الله. څه شی؟ تاسو ورباندې ښه یاست. په ده ورباندې ښه یاست. همداسې ډېر روایتونه نور هم راغلي دي چې سبب د نزول د دغه صورت څه شی ده؟ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مکې کفارو مشرکینو یا یهودو ابتر ویل. د نبی علیه الصلاة والسلام ذاتي توهین به یې کول چې نبی علیه السلام مقطوع النسل ده، د اولاد نور نه پاتې کېږي او چې کله دی وفات شي د نوم او نښان به هم پسې ختم شي. استغفر الله. په دغه وخت کې رب العالمین جل وعلا دا صورت را نازل کړل. الله ورته وایي چې ای د ما پیغمبره د مکې کفارو مشرکین خدا خبرې کوي، د تا په شان کې ګستاخي کوي، خو د دې په بدل کې ما خیر کثیر تا ته درکړی ده. الله اکبر. انا اعطیناک الکوثر، ما خیر کثیر تا ته درکړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ناسته، د صحابه په شاوخوا کې ناسته. ځکه دا صورت کې بعضې علما وایي چې مدني ده او بعضې علما وایي چې مکي ده. خیر په هر حال هغه ځای ته به ځو چې بیا در باندې سختېږي. نبي علیه السلام له صحابه ورسره ناسته، رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم سر راپورته کړل. و نبی علیه السلام چې به کله وحی راتلله صحابه ورته معلومېدل. یعنی نبی علیه السلام باندې به خولې راغلې، که به د یخ موسم هم نبی علیه السلام به خولې سول، یا به د نبی علیه الصلاة والسلام دغسې یو خوبولی حال ورباندې راغلل. صحابه به پوه سول چې نوره وحی ورته راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو صحابه وایي نبی علیه الصلاة والسلام یو وخت کې داسې خوبولی حال ورباندې راغلل، وروسته یې سر راپورته کړو، ویې خندل. کله چې وخندل صحابه وایي موږ پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله سبب د دې خندا څه شی ده؟ وایي ما ته دا اوس الله جل وعلا یو صورت راکړل، را نازل یې کړل، نو په دې صورت کې بسم الله یې وویل، بیا یې دا صورت ورته تلاوت کړل. نو چې کله دا صورت ورته تلاوت کړل، حوض کوثر، نبی علیه السلام ورته وایي دا حوض کوثر، دا حوض کوثر رسول الله صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج لیدلی یم ده. اکبر. د دې دا اوبه داسې تکې سپینې دي، له تر واورې نه زیاتې سپینې دي، له شیدو نه زیاتې سپینې دي، الله، او له شاتو نه زیاتې خوږې دي. دا د کلیسا په مزدورانو مې په خدای قسم که دا حوض کوثر هم لورېږي. انشاءالله بیا غمه زه خدای پاک به ورکوي هم نه. نیم بدن مو له شا راپسې څه کېږي، بیا به ژوند کوو. نه هغوی خو امکان نه لري چې څه رحم ربي. د ما والد صاحب ورته نږدې سوی، د هغه خپلې تقوا نږدې کړې، رب دې طولاني عمر ورکړي د صحت سره. د صحت سره. د قیامت ورځ 50,000 کاله ده. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح فيه. ورسته آیت کې راځي 50,000 سنه. 50,000 کاله دغه د قیامت ورځ څه شی ده؟ اوږده ده.
اوس دې ما ته د اصل کال ژوند د دنیا مقایسه کړې ل دغه ورځې سره یو نیمه غنټه جوړي الله اکبر. نو یو نیمه غنټه ولې هغه 15000 کال ژوند خرابوي هغه ورځ خرابوي هغه زندگی خرابوي په بعضي آیاتونو کې 1000 سنه زر کال دا د اعمالو کې فرق د سړي چا الله جل وعلا ته نږدې بندگانو د قیامت ورځ به ضرور باندې تیریږي یعنی په اساني به ور باندې تیریږي نو ته زر کال وبوله په بل ځای کې 1500 کال راغلي دا زر کال ته فکر وکړه زر کال لا اله الا الله د دې ورځې وګدواله وي چې الله حساب نه شروع کوي بیا به الله حساب شروع کوي نو په دې وخت کې به نو تنده به کوم ځای ته رسیدلې وي ته به رسیدلې قاری سي محترم نو په دغه ورځ الله جل وعلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو حوض ورکوي سبحان الله دلته محوز استه په دغه حوض کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیرو کسانو ته د خپل لاسو عبور کوي یا به په پیالو کې ورکوي او د دې دومره پیالې دي چې د اسمان لستورو نم زیات دي په دې حوض باندې به یې خوي الله اکبر الله مو دې نصیب کړي یا د کوثر هغه د جنت کې کوم نهر د هغه په اړم داسې روایت راځي او دغه کوثر سي د دام د محشر په ورځ باندې ده اوس په دې ځای کې به الله جل رسول الله صلی الله علیه وسلم به بعض انسانانو توبونه ورکوي الله جل وعلا به ورته وایي چې دې کسانو توبه ورکوي د لری کړه نبی علیه السلام ورته وایي چې دا خو ما امتیان دي نبی الله جل وعلا ورته وایي یا د تا امتیان نه دي ته خبر نه دی لته نو ورسته کوم بدعت ناروا کارونه دي تا په نامه باندې کړی ول الله اکبر ډیرو مؤمنانو مسلمانانو ته وایم د دین په کارونو کې ډیر احتیاط بیا خاص کر د عقیدې په کارونو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام به الله ته وایي یا رب العالمین خدام دې ما په امتیانو کې دي نبی الله جل وعلا به ورته وایي چې دی خلق ولته نو ورسته بدعت کارونه کړیو په دین کې لزانه کارونه جوړ کړیو په دین کې ډیر داسې کارونه کړیو چې هغه لته امتیان نشي کېدلی الله دې موږ تاسو ته نجات را نصیب کړي اله العالمین دې نجات را نصیب کړي ښه نو حوض کوثر سي دا خیر کثیر ده الله جل وعلا ورته وایي چې اې دې ما پیغمبر ته ته مې درکړل حوض کوثر خیر کثیر مې درکړل اوس مې دا خیر کثیر درکړل فصلی لربک څه ورته وایي رب العالمین جل وعلا فصلی لربک المنز کوا دی خپل رب جل وعلا دی پارا وانحر او قربانی کوا شکر دی رب ادا کوا لدينا فصلی المنز الله اکبر دا نن زمانه نه ده موږ ډیر مسلمانان تراوی دی او اغه دی او نستو لا اله الا الله الله جل وعلا دا المنز نه ده عبادت دی رب العالمین جل الله اکبر دا وخت څنګه ربانی زر به درته پرکړه فصلی الله ته د المنز دومره محبوب ده چې الله ورته وایي چې اې ما پیغمبر په جنت کې می کوثر درکړل په محشر کې می کوثر درکړی په دنیا او آخرت کې می خیر کثیر درکړی ده څه کار وکړه فصلی الله اکبر المنز وکړه څه شی وکړه المنز وکړه ځکه زه دا بعضې انسانانو ته وایم چې ای انسانانو که لمونځ نه کوې په خیر پسې مه ګرځېږه ای انسانه که لمونځ نه کوې په برکت پسې مه ګرځېږه موسی علیه السلام په اړه څه وایي الله لا اله الا هو الحي القیوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة الله أكبر کله چې الله جل وعلا موسی علیه السلام ته نبوت ورکړل کله چې وحی ورکړله کله چې پیغمبر او رسول مقرر کړل رسول راولېږل الله ورته وایي ای د ما رسوله ته په وادي طوا کې ولاړې چپلکې دي وباسه ته ما د وحي دپاره مقرر کړلې رسول مې مقرر کړلې فاعبدني زه هغه ذات یم چې بل لایق د عبادت نسته د ما عبادت به کوې فاعبدني د ما په توحید به بیانوي په توحید به ایمان راوړې توحید بل منځه فاعبدني نه دلته مراد عبادت توحید ده صحیح ده واقم الصلاه څه شی به کوي المنځونه کوي
دا هر نبی باندې چې الله لوی لوی احسانونه کړی د څه شی بیا ورته ویل دي المنځ عبادت المنځ کوي عبادت وکوي په همدغه وجه درته وایم چې ای مسلمان وروره خورې هر هغه انسان کله وخت کې سیدي المنځ ته شا کړی وه په رب مې دې قسم مې که د خیر بوی تر سپنګو کړې که خوشحالي تا ولیدله که په کورو په رزق کې برکت تا ولیدل المنځ نه ده ډېر کوشش وکړي بارک الله فیکم المنځ دا درنه پاته نسی المنځ وکړه رب جل وعلا به تا ته په دنیا او آخرت کې خوشحالي درکړي فصلی ای د ما پیغمبره رب العالمین ورته وایي فصلی کوه المنځ دغه نعمت چې مې در باندې وکړل حوض کوثر خیر کثیر مې درکړل د دې شکر په لمانځه سره ادا کړه موږ څه کوو موږ چې کله رب احسان را باندې وکړي نو رب هیر کړو چې بیا په تکلیف کې راګیر سو بیا چغې بغارې وهو او دا په سورة یونس کې رب العالمین جل وعلا څه وایي دا آیات ته چې زه کله وګورم لکه الله جل وعلا چې له دې خپلو بندګانو ګیله کوي سبحان الله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما الله وای کله چې انسان تکلیف درته ورسیږي وګدي دعاګانې لمانه غواړي که په بغل پروت وي څنګ دې وهلی وي او که ناس وي او که ولاړ یې وإذا مس الإنسان كلسي ورسيغي إنسان تضر تكلف دعانا وقدي دعاغاني غاري چغي وغي لجنبه كب بغل پروتوي أو قائما أو قاعدا أو قائما كب بغلوي كب نياسوي كب ولاروي وسور فلما كشفنا عنه ضره رب وای کله چې دغه تکلیف ترې نه لرې کړم فلما کشفنا عنه ضره داسې را باندې تېرېږي ګواکې چې ده وایي له مانه سوالم نه وي غوښتلی الله اکبر مره کأن لم يدعنا الله وای بیا داسې را باندې تېرېږي کأن لم يدعنا ګواکې چې ده له مانه بیخي سوال و دعا نه وي غوښتلی هغه تکلیف چې دې ته رسېدلی نو انسان داسې انسان له ځانه مه جوړوه چې کله الله راحت در باندې وکړل الله پراخي در باندې راوسته یا الله شکر ادا کړه له الله نه په بغل مه تېرېږه هلته چونکې واذا مس الانسان هلته الله د کفارو یو خبیث عادت ښودلی ده دا اوس مخکې درته ویل شي کله چې تکلیف ور باندې راسي دا صفت د مؤمنان نسي کېدلی مؤمن باید دا صفت په ځان کې پیدا نه کړي فصلي المنځ کوه لربک د خپل رب وانحر او قرباني کوا وانحر الله جل وعلا دلته ذکر کړل دا نحر دا ایغه حلالي توای چې کله وخ د مخې په یو پخه باندې وتړي او ولاړ او په دې غاړه کې دا دی وخ سر ده داسې راولي دغه دی په خو په منځ کې دغه ځای کې په چاړو باندې وهل دې ته نحر وایي په عربي کې الله اکبر او ذبح هغه خو بغوی را چپه کوي ګامیخ به را چپه کوي پسه به را چپه کوي بیا حلالوي هغه ته بیا ذبح وایي څه شی وایي ذبح الله ولي دلته نحر ذکر کړل ذبح یې ولي ځکه په بعضې اوقاتو کې دغه نحر عامي ذبح ته وایي لیکن الله چې دلته نحر ذکر کړل ځکه په هغه وخت کې په عربو کې یوازې وخان اله لیدل اوس هم اکثریت وخان اله لري نه هو قایسه بالکل فصلی المنځ کوه ای د ما پیغمبره فرض المنځ کوه نفل کوه ځکه په ورځ د قیامت کې د فرض عباداتو کې کمی راسي الله به دې په څه شي باندې فرض در پر کوي په نفل عبادتونو باندې بشک فصلی د ما پیغمبر المنځ کوه فرض المنځ کوه د لمانځه وخت وپېژنه په خپل ټیمې کوه و احتیاط سره یې کوه و اطمینان سره یې کوه دی خپل رب جل وعلا عبادت دی نعمت په بدل کې شکر ادا کړه وانحر او ذبح وکړه څه شی وکړه وانحر قرباني وکړه ذبح وکړه قرباني وکړه اختر قرباني رب العالمین جل وعلا دلته رسول الله صلی الله علیه وعلى اله وسلم تخي زه دا ساتر ډیر ګورم زه تهجد وته درنظم نو ان شاء الله لایف تاسو ته پرېږدم ملګری بم راځګوي مجلس بم کوی بیرته د ترازم دی پښتنو دی پارخه ان شانئک رب العالمین دلته اوس دی هغو کفارو رد کوي ورته ویلي وای رسول الله څه شی ده ابتر ده یعنی مقطوع النسل ده
په پښتو کې څور ته وایي شند ده څه شي شند قاری صاحب شند کونه ان وند نه د خدای دې بيخونه باسه ان بشک شانئک دخمن دیتا کوم سي عاص بن وائل دا یا اغا كعب بن اشرف دا یا اغا نور کوپار دی مکی مکرمه یا دی شاو خادي عربو کوپار سول سي نبي عليه السلام تقول سي مقطوع النسل دا ان بشك شانئك دخمن دیتا هو دايد الابتر مقطوع النسل دیتا دخمن اې د ما پیغمبره په اصل کې دوی مقطوع النسل دي په اصل کې دوی بې نشانی دي اوس وګورئ دغه ځای ته متوجه سي د ابو جهل موږ تاسو ډیر پیژنو په دې تاریخ پیژنو چې بعضې خلک نه وایي چې دوی خو دا د نوم د ابو جهل هم سته ګورئ کله کله وخت مذموم د مذموم حالت دپاره چې د دوی دغه بوقوفه تاریخ د کفر او د شرک په خاطر باندې د دوی نوم اخیستل کیږي هغه کله چې د قرآن ترجمه کیږي وغیره وغیره لیکن د نبی علیه الصلاة والسلام ترونه دي چې په کفر مړه سوي دي کله چې ډېر مسلمانان نه پیژني یا ابو لهب ده هغه په قرآن کې سورت نازل شوی دی مخلق پیژني مثلا دغه ابو جهل که زه تاسو ته چې د اصلي نوم څه شی ده نه درته معلوم نه پیژنئ کنه اولادونه خو بیخي بیا څوک نه پیژني یوازې عکرمه رضی الله عنه چې د ابو جهل زوی د صحابي ده نه په مکې په فتح کې اسلام قبول کړی ده داسې نور کوپار تاسو سره واخلي دغه عاص بن وائل دا فقط د تاریخ د یاداشت لپاره د دوی نامونه تاریخ ذکر کړي کنه د هیڅ پته نور نه لګي و الله ورته وایي چې ما پیغمبره ته مقطوع النسل نه یې